او چغلخوري هغه بیماری ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې څه وایي لا يدخل الجنة نمام چغلخور انسان به جنت ته نه ننوځي او نورم ډېر سخت وعیدونه راغلي وجه دا ده چې د چغلخور انسان نقصان ډېر زیاتي ډېر زیات نقصان کوي دومره تباهي کوي دومره تباهي چې په لږ ساعت کې کورونه علاقې ملکونه خاندانونه دا ټول د یو بل سره په جنګ باندې کوي نو ځکه د چغلخور باره کې دومره سخت وعیدونه راغلي دي او سختې خبرې کړي دي شریعت چغلخورۍ نه ځان لرې ساتي د یو نصیحت دی ټولو ته وجه د نصیحت منځ کې مې په دې تاسو ته وکړو دا خبره مې رایاده کړې چې نن سبا دا بیماري عام شوې ده د نږدې وخته پورې دا بیماري په زنانو کې ډېره وه که په نارینهو کې زنانو کې ډېره خو اوس په نارینهو کې هم عام شوې ده تا سره به کیني بیا به ستا خبر هلته ورسېد هغه به تا له راوړي تا ته به خبر خو نه نه یا خو دا وي بل ته خبر خو نه نه یا خو دا وي دا ډېره لویه ګناه ده ولې دې نه ځان لرې ساتي او دا راته د زړه نه نصیحت وکړم دا خبره یاده کړه علما وایي من نم الیک نم عنک یعنی څوک چې تا ته د چا خبره را رسوي نو دی ستا دا خبره هم بل ته رسوي نو چېرته په هغه سړي باندې اعتماد نه کوئ چې هغه د نورو خلکو خبرې راوړي او تا ته یې بیانوي او تا د هغوی خلاف راګرموي دا یقین په دې خبره باندې وکړه چې څنګه چې دی د نورو خبرې تا له راوړي نو دقه شان ستا دا خبرې هم نورو راوړي په ده به چېرته اعتماد نه کړي